د امریکا او ناټو له ښکېلاک څخه د ازادۍ د ترلاسه کولو درېیمه کلیزه په مرکز اسداباد سربیره په نړۍ ولسوالۍ کې هم د مسؤلینو او عامو خلکو له لوري په تودو ولولو سره ولمانځل شوه. په دغه مراسمو کې مسؤلینو خلکو ته په لاس د راغلې ازادۍ مبارکي ورکړه. ویې ویل د دې ازادۍ د ګټلو لپاره بېشماره ځوانۍ نظرانه شوي. د نړۍ ولسوالۍ مسؤلینو له خلکو وغوښتل چې پر خپله ازادۍ وویاړي او په ساتنه کې هم ملي او اسلامي دین ادا کړي. د ویاړ ځای دی چې د الله تعالی په کامل نصرت او د افغانستان د میړني ولس په قوي عزم او هوډ او قربانیو له شل کلن جهاد او مبارزې وروسته په دې وتوانېدو چې هېواد له غربي اشغالګرو څخه خلاص او یو اسلامي نظام مستحکم یاد دی چې په دغه لاره کې ډېرې ځوانۍ خاورې او د شهادت ستر مقامونه ترلاسه کړل چې تاریخ به د دوی دا سرښندنې په خپل یاد او په زرینو کرښو کې تلپاتې یاد ساتي. نن د اسد څلېرویشتم د ناټو او د ناټو متحدینو د ماتې او د شکست او د افغانستان نه د وتلو ورځ ده. دغه ورځ د ټولو افغانانو ته مبارک او عزتمند وي. بل پلو د جشن د لمانځنې په مراسمو کې نورو ویناوالو وویل د افغانانو افتخارات شریک دي او خوښ دي چې د انګریزانو او روسانو ترڅنګ د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د امریکا او ناټو ښکارې هم ماتې شوې. افغانانو د ولس هغه ارمانونه چې هغوی 45 کاله د هغې دپاره جنګېدلي وو هغه ارمانونه سرته ورسول. 45 کالو مسلسل د ګډوډۍ اختلافاتو د تشنج او د نفاق او د شقاق نه وروسته د اول ځل د سرتاسري امنیت قایم دی. الحمدلله خپلواک او مستقل نظام قایم دی. څنګه چې افغانانو په خپل تاریخ کې ښودلی دی انګریز او چنګیز ته جماعت ورکړی، روس او واشنګټن ته جماعت ورکړی. د یادونې وړ ده کونړ کې د ازادۍ ورځ د لمانځنې مراسم په ګڼو نورو ولسوالیو کې هم ترسره شوي وو.